نږدې 3 میاشتې کیږي چې هند او پاکستان د افغان سوداګرو پر وړاندې واګا بندر تړلی او اجازه نه ورکوي چې افغاني تولیدات د هند بازارونو ته صادر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوۍ د واګا بندر تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اوښتی او په بازار کې د افغاني میوو نرخونه راټیټ شوي دي. زموږ وزارت خارجه څو واره د هندوستان او د پاکستان د خارجه وزیرانو نه خواهش کړی دی چې په دې ارتباط موږ ته د لاره خلاصه کړي، اما تر اوسه پورې نه ده خلاصه شوې. تلاشونه روان دي اما خلاصه شوې نه ده. امیدوار یم چې دا مشکل هند او پاکستان درک کړي چې زموږ دپاره ډېر لوی ضرر دی او دا لاره خلاصه کړي. بل لور ته بیا په هند کې میش د افغان سوداګرو د وچې میوې ټولنوي د واګا بندر له بندېدو سره اوس هند ته افغاني میوې له اوږده مزل وروسته څه باندې په یوه میاشت کې را رسیږي او کرای هم پرې ډېره راځي. زیاتوي د واګا بندر د پرانیستې کېدو په پاري خپل غږ هندي چارواکو ته رسولی څو ژر دغه لاره پرانیزي. منګه هم خپلې هلې ځلې شروع کړي دي او کوو یې او دغه آواز مو د هند دولت ته رسولی دی چې څو نظر کېدلی شي دغه لاره سره خلاصه شي. دا به هم د افغانستان په ګټه وي او هم به د هند په ګټه وي تر څو زموږ صادرات د هند سره لا پراخه شي. اخوا یو شمېر افغان سوداګر چې د واګا بندر له لارې هندي بازارونو ته د افغانستان وچ او تازه میوه صادروي اندېښمن دي. وایي د افغاني میوو فصل پر رسیدو سره که د هندي او پاکستاني چارواکو له لوري د واګا بندر تړلی پاتې شي، دې سره به سوداګر او افغان بزګرانو ته سخت زیان واوړي. بندر واگا مسیری است که تاجر افغانستان میوه و سبزی خود به وقت زمان و تعلیز کم هزینه و اقتصاد خوبتری برخوردار است که میوه و سبزی خود به وقت زمان به مارکت های هندوستان صادرات میکردند. سالهای گذشته خوبترین صادرات ما به کشور هندوستان بود که متاسفانه مدت 3-4 ماه که راه مسدود است. تاجر ما نتونست که از طریق بندر واګا صادرات کنه. موږ په یو ډیر اساس وخت کې دا بند شو ځکه دلته د افغانستان میوې ورسېدلې او موږ د کال تقریبا په حدود $1 میلیارډ او کم او زیات له دغې لارې تجارت له هند سره لاره د دې لارې بندېدل او بیرته د دې خلاصېدو ته باید موږ لاس په کار سو. وروسته له هغې چې د اپریل په 22مه د هند تر کنټرول لاندې جموں کشمیر کې د وسلوالو لوري په هندي سیلانیانو برید وشو او هند یې پړه په پاکستان واچوله. ورسره جوخت د هند او پاکستان ترمنځ واګا بندر هم وتړل شو او دواړه لوري یو له بل سره سوداګریزې اړیکې پرې کړې او له امله یې افغان سوداګرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل صادراتي توکي د دغه بندر له لارې تر هندي بازارونو ورسوي.